سلامونه نیکې هیلې مې منئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت ژوندي پر تن وي. نن یو ځل بیا غواړم د یوټیوبرانو لپاره یو ښکلې او په زړه پورې ویډیو جوړه کړم. یوټیوبران چې له یوې ستونزې سره اکثره وخت مخ دي او ورسره مخ کېږي هغه دا ده چې دوی نشي کولی نو کاپي رایټ میوزیک، بیکګراوند، موشن، همدغه ډول کوم نور شیان چې دي هغه نشي پیدا کولی. سمه ده، کوم نور الیمنټونه چې دي. نو د یوټیوبرانو لپاره تر ټولو نه مهمه دا ده چې دوی نو کاپي رایټ یا هغه پري چې وړیا ډول سره ویډیوګانې دي، عکسونه دي، هغه دوی باید پیدا کړي. نو ځینې وخت د کاپي رایټ کوم ټیک چې دی هغه په همدغو وجې نه راځي چې موږ په خپل یوټیوب کې داسې یو عکس کاروو چې هغه په پیسو باندې خرڅي، یا داسې یو ویډیو کاروو چې هغه د مخکې څخه په یوټیوب کې موجوده ده، یا یو داسې بیکګراوند ځان لپاره انتخابوي هلته چې هغه په یوټیوب کې د مخکې څخه موجود دی او کاپي رایټ سټریک په هغو باندې راتللی شي. نو غواړم نن په دغو باندې له تاسو سره یو وړه ویډیو جوړه کړم. راځو یوټیوب ته. په یوټیوب کې وګورئ، ما تاسو ته یوازې 4 پلی لیستونه دلته راوړي، خو تاسو کولی شئ چې د دغو 4 پلی لیستونو څخه یو څه زده کړئ تر څو پورې نور هم را پیدا کړی شئ. ما صرف تاسو 4 نمونې راخیستي. لومړی پلی لیست ته زه راځم. وګورئ په لومړي پلی لیست کې څه شی دي. په هغو کې فري کوم بیکګراوند میوزیکونه چې دي په لومړي لیست کې هغه ځای په ځای شوي دي. سمه ده. وګورئ موشن، دا موشن یا انیمیشن دي. سمه ده، په لومړي پلی لیست کې موشن یا انیمیشن دي. نو کله چې تاسو ویډیو جوړوئ دغه ویډیو شاته یې تاسو باید دغه ډول انیمیشن یا هم موشنونه موجود وي چې دغه سبب دې نه کیږي چې تاسو په ویډیو باندې د کاپي رایټ کوم سټریک راشي. سمه ده. نو کوشش وکړئ چې له دغه ډول بیکګراوندونو څخه استفاده وکړئ. دغه هغه بیکګراوندونه دي چې دا نو کاپي رایټ دي. سمه ده، هېڅ وخت په تاسو ته کاپي رایټ نه درکوي که چېرته تاسو وکاروئ. نو راځو دوم ته. په دوم پلی لیست کې پری ویډیوګانې دي، هم هغه ویډیوګانې دي چې چېرته تاسو په خپل یوټیوب چینل کې دغو نه استفاده وکړئ. سمه ده، دغو نه استفاده وکړئ نو تاسو ته په هغو باندې کاپي رایټ نه درکوي. سمه ده. وګورئ دلته مختلف موضوعګانې باندې ویډیوګانې موجودې دي. یعنې په یوه ګوره 9 دقیقې ویډیو ده، مثلا دلته چې مربوط اوس د 2 دقیقو ده د سمارټ یا هم د دغو لاسي موبایلونو سمارټ فون څه مربوط شیان یا ویډیوګانې چې دي هغه ټولې په همدغو کې موجودې دي. همدغه ډول د کار او یعنې د موټر کوم مربوط موضوعګانې چې دي، کومې ویډیوګانې چې دي، نو په دغو کې دننه موجودې دي. نو د دغو د نمونې څخه مثلا زه تاسو ته دغه یوه ویډیو پلی کوم. وګورئ په دغو کې د پروګرامینګ لایف یا د پروګرامینګ لانګویج کوم مربوط ویډیوګانې چې دي یا وړې صحنې دوی غوڅې کړي او ټولې یې یو ځای کړي دي دلته موجودې دي چې په دغو په کارولو سره تاسو ته په خپل چینل کې چې کله تاسو کارول وغواړئ هېڅ ډول کاپي رایټ سټریک نه درکوي. سمه ده. نو وګورئ دلته کوم مربوط د پروګرامینګ ویډیوګانې چې دي، کوچنۍ ویډیوګانې دا ټولې دوی دلته راخیستي دي او تاسو ته یې په یوه ویډیو کې جوړې کړي دي. سمه ده. راځو شاته یو قدم بیا. اوکې، نو بل کوم پلی لیست چې دی هغه د میوزیک بیکګراوند دی. سمه ده. مثال په ډول ځینې وخت موږ چې کله درس سفتي وو یا غواړو چې یو بل کار وکړو نو دغو بیکګراوند ته موږ داسې کوچنۍ ډوله په ډېر ښه په غږ سره یو میوزیک کیږدو، یا غواړو چې هغه کوم د موږ ویلکم سکرین دی یا د موږ هغه لومړی انټروډکشن یا معرفي ده د لومړی ویډیو کې چې کله موږ را څرګند کیږو هلته یو میوزیک وي. سمه ده. نو دغو میوزیکونه دلته تاسو که چېرته تاسو سره هغه میوزیکونه فري نه وي یعنې کاپي رایټ سټریک په هغو باندې راتلی شي، اما د تاسو په صرف هغه دوره صحنه کې کوچنی میوزیک وي، نو کوشش وکړئ چې له دغه ډول بیکګراوندونو څخه استفاده وکړئ. د مثال په ډول سره وګورئ زه دغه یو تاسو ته پلی کوم. وګورئ نو دلته ډېر ښکلي کوم اسلامیک میوزیک به تاسو کیدای شي په ډېرو ویډیوګانو کې لیدلي وي. نو دلته یې مختلفې طریقې شته دي. سمه ده چې تاسو کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. مختلفې ویډیوګانې دلته موجودې دي اما نو کاپي رایټ میوزیک دي. سمه ده. راځو بل ته. دوم کې وګورئ دلته میوزیکونه دي لکه دا اوس مې درته ویلې که هغه همداسې اسلامیک میوزیک یا هم د نور میوزیکونه وي، اما میوزیک دی، صرف میوزیک دی. سمه ده. نو کولی شئ چې له دې نه استفاده وکړئ او خپل یوټیوب چینل ته په دغه ډول پرمختګ ورکړئ. نو که چېرته تاسو د کوچنۍ صحنه هم د یوې ویډیو راواخلئ چې هغه په یوټیوب کې موجوده وي، هغه یوټیوب وپېژندي یا پیدا کړی شي، نو تاسو چینل له خطر سره مخ کېدلی شي. سمه ده. نو خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ترېنه زده کړي وي، نو د موږ د یوټیوب مربوط مکمل کورس په
یوټیوب چینل کې موجود دی، سمارټ ساټ په نامه باندې چینل دی، کولی شئ له هغې ځای څخه د یوټیوب مکمل کورس هم وګورئ. نو دغه وه د موږ نننۍ ویډیو. تر بلې او راتلونکي ویډیو پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.